أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. مخکې آیت مبارکه کې د الله او د رسول اطاعت حکم وکړل شو او بیا په دغه لار کې د جلدی کولو تادی کولو حکم وشو او بیا په دغه لار باندې تلونکي متقیان داوی د ټول نه اعلی درجه داو تذکره وشوله چې دا داسې خلک دی چې په سختۍ کې په تنګسیا کې په بیماری کې سره د خپل ضرورت نه هم خرج کوي او په تکلیف کې په راحت کې او په خوشحالۍ کې هم خرج کوي. نو دې آیت کې اوس هغه پرهیزګاران د هغه متقیانو ذکر دی چې هغه د دې اولې درجې والا نه هغه په تقوا کې کم دی، یعنی دوی په تقوا کې د هغو برابر خو نه دي، لیکن بیا هم الله تعالی په خپل فضل باندې سره د دوی د کمزورۍ نه دوی د هغوی سره برابر کړي دي. نو فرمای والذین او هغه کسان، یعنی هغه نیکان خلق چې دا هم پرهیزګاران متقیان دي، اذا فعلوا فاحشة، لیکن کله چې د دوی نه بے حیايي وشي، ښکاره ګناه ته وشي، او ظلمو یا دوی ظلم وکي انفسهم په خپل ځانونو باندې. فرمای فاحشه دا ګناه کبیره ته وای او ظلمو دا ګناه صغیره ته وای. یا فاحشه چې دا زنا ته وای او ظلمو لکه بد نظری کول یا د دې سره نور متعلقات چې صحیح لاس لګیدل وغیرہ. فرمای چې دغه یعنی که وړه ګناه ده او که غټه ده، کله چې دوی دا وکي ذکر الله، نو دوی الله یادای، الله تعالی دوی تر یاد شي چې بای دا خو مونږ ګناه وکړله، د خپل ګناه احساس ورته وشي او ضمیر دوی ملامته کوي چې تا ګناه کړې ده. نو دوی بیا الله تعالی یادای او فرمای چې فاستغفروا لذنوبهم، او دوی د خپل ګناهونو د پاره بیا د الله تعالی نه بخنه غواړي. ومن یغفر الذنوب الا الله، الله تعالی فرمای چې د الله تعالی نه علاوه بل څوک خو ګناهونه معاف کولی شي نه، نو الله تعالی د دوی ګناهونه معاف کوي. ولم یصروا علی ما فعلوا، لیکن دا متقیان دي او د دوی نه کوتاهی کیږي، البته دوی په خپل ګناهونو باندې اصرار نه کوي. اصرار کلکېدل په ګناه باندې د ګناه کبیره او د صغیره یو تعریف دا کړلی شی دی چې په کومه ګناه باندې یو کس همیشوالی کوي نو دا کبیره ده، اگر چې هغه معمولی ګناه وي.
او کوم ګناه چې کده یو کس نه هغه اتفاقا سرزد شوله او دې بیا ځان د هغې نه ساتي نو دام صغیره ده اگر چې دا غټه ګناه ولې نه نو فرمایي چې دا نیکان خلق دوی نه چې ګناه وشي نو الله ورته یاد شي او د الله نه بخښنه غواړي او بیا په دغه خپل ګناه باندې اصرار نه کوي کلکیږي نه همیشوالی پې نه کوي او دغه ګناه چاته بیانوي نه په دغه ګناه باندې فخر نه کوي بعض خلک بیا وروسته خپل ګناهونه بیانوي ما به دا کارونه کول هغه کارونه به مې کول دا په ګناه باندې اصرار کول دي دغه ګناه دا په ګناه باندې ځان له ګواهان هغه نیول دي فرمایي چې دا نیکان خلک چې د دوی نه که ګناه وشي د دوی نه به ګناه کېږي دا په تقوا کې دویمې درجې واله دي د دوی نه خو ګناه کېږي البته د ګناه کېدلو سره سره د دوی ته احساس کېدل الله تعالی یادېدل او د الله نه بخشش غوښتل په خپله ګناه باندې اصرار نه کول ولم یصروا علی ما فعلوا او دوی اصرار نه کوي په هغه څه باندې چې دوی کړي وهم یعلمون او دوی پوهیږي یعنی دا پوهه خلق دی اولئک د دې خلکو دپاره جزاؤهم بدله د دوی مغفرتون بخنه ده من ربهم د رب د طرفنا وجنات او جنت ته تجری من تحت الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه دا د دغه پرهیزګارانو دپاره اخروي بدله ذکر کوي چې الله تعالی به دوی ته بخشش هم کوي او الله تعالی به دوی له جنت ورکوي ونعم اجر العاملین او سا بهترینه بدله ده د عمل کوونکو والذین او هغه کسان اذا هر کله فعلوا چې وکړي دوی فاحشة بیایي او ظلمو یا ظلم وکړي انفسهم په خپل ځانونو باندې ذکروا الله یادې الله تعالی فاستغفروا لذنوبهم نو بخښنه غواړي د خپلو ګناهونو دپاره ومن یغفر الذنوب او څوک دی بخښونکی ګناهونو لره الا الله سوا د الله نه ولم یصروا او نه کلکیږي دوی علی ما په هغه ګناهونو باندې فعلو چې کړي دي وهم یعلمون او دوی پوهیږي اولئک جزاؤهم د دې خلکو بدله مغفرتون بخنه د من ربهم د رب د طرفنا وجنات او جنت ته تجری چې بهیږي به من تحت الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به په دې کې ونعم اجر العاملین او بهترینه بدله د عمل کوونکو ده الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردګار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردګار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین